د کندهار د پوهنې ریاست د اسلامي زده کړو امیر د کندهار د ملي رادیو تلویزیون سره په مرکه کې ویل چې کندهار ښار او ولسوالیو کې ټول ټال 911 دیني مدرسې فعالیت لري چې له جملې 40 رسمي 1914 باب غیر رسمي 191 نوي کلیوالي او 14 باب هم ښځینه دیني مدرسې دي. ولسوالیو کې په 19 ولسوالیو کې مجموعه مدارس 1202 مدارس لرو چې داغه د شاګردانو شمیر 1,38,112 تنه جوړیږي. دارالحفاظونه په ولسوالیو کې 390 دارالحفاظ لرو چې په هغه کې شاګردان 10,800 تنه دي. ښاغلي الفت زیاتوي په کندهار کې د دیني مدرسو د کیفیت لوړېدو په مخه تر بل هر وخت ډېرې هڅې شوي. د رسمي مدرسو پر کیفیت کار شوی، د خصوصي مدرسو ثبت او رجسټر یې کړي او ترڅنګ د مسلکي زده کړو امریت په مټ او همکاري د دیني مدرسو د فارغینو لپاره د مسلکي روزنې پروګرامونه په لار اچولي. کندهار کې د امارت د راتګ سره د مدارس په بخش کې او د علماو په بخش کې زموږ د پوهنې ریاست بالخصوص د اسلامي زده کړو امریت ډېرې هلې ځلې او نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. د یادونې وړ ده چې د ټولو هغه کډوالو چې خپل هیواد ته راستنیږي او ترڅنګ هغه مجاهدین چې غواړي عصري زده کړې هم وکړي نو وړتیا ته په کتو به په 10 او 11 ټولګي کې شاملېږي. د مسؤلینو په خبره چې دې کار څخه موخه د ټولنې هر بچي ته د دیني او عصري زده کړو ترلاسه کول ممکن کول دي.